السلام علیکم او ستړی مشه زه وکیل خان یم او دا وخت د امریکا سرخار واشنگټن ډي سي کې ما واشنگټن ډي سي د امریکا سرخار یا د امریکا کوپړې دا وخت په نارت ویسټ سیمه کې ما د واشنگټن ډي سي په مختلفو برخو کې تقسیم دی او ډیر زوړ ښار دی د دې ښار چې کوم دی نقشه د فرانس یو ارکیټیکچر یا چې کوم دی نو هغه جوړه کړې و باران هم دی نه په واشنگټن ډي سي کې دي چې تاسو ته لارم سپانه ښکاري په اشاره باندې ولاړم او تر څو پورې چې هایوي ته نیم خدي ځکه چې ماته ډیر زیات رشته په لار کې چې کله ته ورجینیا ته خپل کور ته ځې په لار رشته ز په هم نمبر غلې باندې روان یم نو زه په واشنگټن ډي سي خو تاسو ته خودل غواړم چې واشنگټن ډي سي څنګه ځای دی کومه علاقه ده د خلک به زیاتره تاسو کوي کنه کې تاسو نه کوي چې موږ په تاسو ته په واشنگټن ډي سي کې کیپټل هیل یعنی د امریکا د کانګرس ودانی یا بیا ورپسې چې کوم دی وایټ هاوس یعنی سپینه ماڼۍ یا مانومنت ورلد وار 2 میموریل یا د لینکن میموریل یا د لینکن په یاد کې چې کوم ځای جوړ دی واشنگټن مانومنت دغه په یاد کې چې کوم ځای جوړ دی یا د امریکا صدر چې د پاتې کې غزینه خودلې دي خو نن زه تاسو په واشنگټن ډي سي کې ګرځوم تاسو په لارې کوسي وینئ ته د سړکونه په سړکونه چې کوم نه تاسو ځل خلک به چې په امریکا کې سړکونه داسې لکه شیشې په شان دي وزنه ځکه کې سړکونه ډیر په واشنگټن ډي سي کې خراب دي کندې کپر دي دا غي وجه ده چې په امریکا کې چې یو سړک یا یو لار بنديږي چې پای باندې کنستراکشن کیږي دا غي لار ډیر مسلې جوړیږي اکثر دلته کنستراکشن یا کارونه د شپې کیږي په واشنگټن ډي سي کې ځکه چې شپې دلته راشني سرخار دی د امریکا سرخار چې کوم دلته زیاتره چې کوم دنه وفاقي ودانې هم دي وفاقي ودانې مطلب دا دی چې د امریکا چې کوم دنه د ایوییشن مرکز د فدرال یا ورپسې چې کوم دنه ټریجری ډپارټمنټ د خزانه وزارت یا ورپسې چې کوم د ایجوکیشن وزارت د تعلیم وزارت دا ټول شیزونه چې کوم دنه دلته کیږي کنه نو د دې کې د وخت موږ په هم نمبر غلې روان یو او رشم د اشاره ډېر زیات دي واشنگټن ډي سي کې کزه تاسو دا وایم چې دا ګیر چا په تاسو وینئ چې زیاتره چې کم دی نو ښه ګیلپ والی دا او د کته ښه کوم چې سروې کوي په امریکا کې د مختلفو شیزونو چې څو خوشاله دي څو خپه دي څو په سبانه خوشاله دي څو په سبانه ګیلپ والی ښه نو خبره مې ته دا کوله چې واشنگټن ډي سي د وفاقي وزارتونو سره چې کم دی دلته کې خلک بیا وسره چې کم د سیلګریم ډیره غټه سیمه ده غټه سیمه مطلب دا دی چې خلک دلته چکر د پار راځي چکر لراځي مطلب دا د کانګرس ودانی ګوري وایټ هاوس ګوري سپینه ماڼۍ ګوري یو څه بل څه ګوري خو زنن تاسو په کوسو کې ګرځوم کوسو کې به تاسو د هر څه وینئ او رش هم د اشاره هم ډېر زیات دي اشاره مطلب دا چې په هر اشاره به لږ سات لودريږي په هر اشاره بودريږي او په هر اشاره باندې دلته کې کیمرې هم لګېدلې دي کیمرې لګېدلې تصویر د لوباسي او تصویر در پسې پورته درولې تاسو په تصویر به تاسو ځان لپاره ډي اس ال ار باندې میستي چې څنګه صفه تصویر د دیو نمبر پلیټ د ترولې چې تاسو اشاره کراس کړل نو دلته زیاتره چې کم د سکیورټي یا امنیتي ګامونه وي په واشنگټن ډي سي کې نو هغه دوی مطلب دا دی چې د کیمرو د لارې کوي دلته چې کوم پولیس ګرځي یا خو چې کوم یو خاص ایونت یا یو غونډه روان وي دا غي لپاره پولیس راشي لارې بندي کی کیسیو کی یا نور چې کوم پولیس ګرځي هغه د ټریفیک والا وي ټریفیک والا داسې وي مطلب دا دی چې تا گاډي غلطه درو دغه د پرچا کیدي او یا دغه شانتي کیسی وي باقي پاتې چې کم دینو دی خو اوس موږ کوم ځای کې روان یو نو زما خي ګسړخته چې کم دینو زموږ استاسو ګسړخته چې کم دی د کانګرس ودانی ده او زموږ بیا خي اړخته چې کم دینو د امریکا د صدر د پاتې کېدو ځای صدر چې وایټ هاوس یا سپینه ماڼۍ ویل کیږي نو زه به دې خوا راوړم د ټرکونو پسې به روان شم ځکه چې موږ به هایوې ته ورکوزیږو زه خپل کور ته روان یم نه هم نمبر غلې ده نو ما ته وایي چې سیده لاړ شه سیده به تا چې کم دی 95 ته 395 ته ورکوشي ګرمي هم شوه لکه زما باندې ګرمي راله کېدي شي خبرې مې ډېرې زیاتې کړي او خبرې هم موږ د خیره سره دوره کوو چې زه هم چې تاسو ته ټول معلومات درکړم او باران هم دی نری نری باران وریږي فشم دی دی وخت موږ په ټنل کې ور روان دا واشنگټن ډي سي چې کوم دی دا اوس واقع د پاسه بره ودانې دي ټنل د پاسه بره ودانې هم دي کورونه هم دي سړکونه هم دي او اوس دې ټنل نه موږ بره وځو ډېر وګ ټنل دی مطلب دا دی چې یو ځای کې ختم شي بیا شروع شي او دا اوس 395 هایوې ده چې کوم ته موږ د ورجینیا واشنگټن ډي سي او کوئی 395 هایوې او بیا په ورجینیا کې چې کوم دی نو ډېر مخکې دا وخت موږ روان یو په 395 په دې هایوې باندې روان یو دنه پس بیا موږ 95 تاو دا اوس موږ ورجینیا طرف ته روان یو تیاره به هم تاسو تخکاری کېږي چې زموږ موبلین چې کوم دی نو د شیشې ته لګه د هوا ولګوم چې هوا لګه صفا شي دې خوا موږ زو کوم طرف ته موږ زو دې بل طرف ته په دې خوا ته ویګو ریچمنډ یا ورجینیا ګوره ځای په ځای ساینونه ورونه لګېدلي دي دلته زیاتره چې کوم دی د وینې مخامخ لیکلي ساوث ریچمنډ چې کوم دی د ورجینیا سرخار دی څنګه چې د پاکستان د خیبر پختونخوا د صوبې سرخار پیښور دی د پاکستان د بلوچستان صوبې سرخار کوټه ده د پنجاب چې کوم دی نو بیا دغه شانتي او د کراچي د سند چې کوم دی نو کراچي د پنجاب چې کوم دی نو لاهور
نو دا د ریچمنډ چې کوم دی نو دا د ورجینیا سرخار دی د دې نه ریچمنډ ته زه به دا ووایم چې کم سے کم 2 نیمه ګنټې لګي ورجینیا دومره لري بیا اخوا چې نو ورجینیا په خپل هم یو سټیټ دی سټیټ مطلب دا دی چې یو ریاست دی یو صوبه ده او دومره لویه ده چې یو سر نه بل سره پکې ته ځې نو 15 غنټې پکې لګي کنه 15 غنټې پکې لګي چې ته یو سر نه بل سره موږ د واشنگټن ډي سي نه وروتو او څنګه چې دا پول مونږ کراس کو یا دې پول نه مونږ وړو راځه تر زوی راځه تر اوړه ما سینا تر لوروا زینا لارې نه راکوله کنه ګوره دلته کوم داسې خلک چې تعالی لار نه درکې او د ظفر خان ظفر صاحب خبره ویلاره پرې دی لاره کنه نو دلته څوک تعالی لار نه درکې بل کاکا را پسې هم را روان دی نو ما غوښتل چې تاسو تر واشنگټن ډي سي دغه کوزي وخیمه او بیا به هم تاسو ګرځوم که الله کړي خیر وي ژوند نن باران دی نو ما غوښتل چې تاسو پکې نور هم ګرځوم خو باران د وجه نه ما ویل تاسو ته بیا صفا ښکاري یا نه نو ما پکې مخامخ چې کم دی نو بره تاسو وینئ بره رغه روان دی کنټینر روانې دي کوم چې په امریکا کې د ترانسپورټ ډېر لوی سیستم دی په امریکا کې دا کنټینر یې وړي دا ټرین روان دی دا دومره اوږد ټرین دی چې ته دې ځای ته ودرېږې دی چې ختمېږي کېدای شي 15 منټه پس دا ټرین ختم شي اوس دغه خوا کې جهاز هم راکوزېږي ریګن نیشنل ایرپورټ تاسو چې تاسو ته ما هر څه وښودلې که نه ورګه جهاز وینئ دی به زموږ د سر د پاسه چې کم دی نو راکوشي سم اسمان ته کم دا څه شو دغه دی یا الله خیر لی ورولې زه به ډېر لیټ دی نو چې لیټ دی نو بس بیا خو کار خراب وي یونایټډ ایرلاند شاته راپسې ګاډی هم را روان دی خو زه جهاز زه فکر کوم چې موږ تاسو به ونه وینو را پرېوته کړه دغه دی جهاز هم لړه سوري مانسي هغه راپسې ورو شو که نه زمونږ او ستاسو چې کم دی نو ښي اړخ ته چې کم دی پینټاګان دی د امریکا د دفاع وزارت دی او زمونږ او ستاسو چې کم دی نو ګس اړخ ته هغه ټرین ګوره اوس هغه اوسه پورې روان دی ماته دومره اوږده کولمه ده مطلب اوږده کولمې زما مطلب دا دی چې دغه شان ډبل کنټینر یې پکې ایښي دي نو زه به تاسو نه اجازت هم اخلم او مونږ د دې پول سره چې څنګه مونږ راوړو نو مونږ ورجینیا ته داخل شو او ورجینیا کې به تقریبا زه چې اوس خپل کور ته ځم په دې لاره باندې زه د 160 کیلومتره د 1 غنټې په رفتار روان یم زه چې نیمه غنټه لاړ شم چې په لاره کې هم نه درېږم دا هایوې ده مونږ په هایوې روان یو په دې باندې چې 160 کیلومتره د 1 غنټې په رفتار زما به نیمه غنټه لګي کور ته چې زه راسم زما روزانه چې زه دفتر ته خپل کار له راځم نو زما 40 منټه د یوې غاړې او 40 منټه د بل غاړې ځکه چې 10 منټه سفر خو مونږ هلته وکړو او اوس چې کوم دی نو دفتر لږه خوا دی نو اوس بیا په هایوې باندې مونږ روان یو دې وخت کې دا وایي چې 495 هایوې پورې چې 9 میله ته ځي نو 10 منټه باندې لګي زما کور 6 میله دی نو زه اوس روان یم مخکې راته دا مو وایي چې ته اکسیډنټ شوی دی یا څه چل شوی دی چې په لاره باندې 14 منټه ډیلی ده د څه شي ډیلی ده نه پوهېږو چې نه به ګورو سره نو خبرې دا دي او دې وخت کې مونږ د پینټاګان ودانۍ سره خوا کې راتېرو پینټاګان وداني مطلب دغه د پینټاګان وداني که تاسو ته خو دغه ښکاره شو سمبدیکو ته ښکاره شو سمبدیکو سره چې نو بیا دغه نه ښکاري پینټاګان زه ډرایوینګ هم کوم نو هم د دې سره به زه واخلم اجازت تاسو چېرته هم یې بریالي اوسئ خوشحاله اوسئ ژوندي اوسئ ګړندي اوسئ په بله ویډیو کې به بیا په واشنګټن ډي سي کې ګرځوم او نور علاقې به درته هم تاسو کوم ځای لیدل غواړئ کوم ځای کتل غواړئ څه لیدل غواړئ زه غواړم چې تاسو په ټول ځای امریکې ته نشم راوستی چې امریکا ته د خپلې موبایل د سترګې یا د موبایل د کیمرې په سترګه باندې وښیم نو د لوی الله پامان